حضرت موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې پاڅېد او تقریر یې کړ. ډېر بهترین تقریر یې وکړ، ډېر ښایسته داسې تقریر یې وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهېدې، زړونه د خلکو ویرېدلې. نو چې ښه تقریر بعضې وخت کې د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي. یو سړی مجلس کې پاڅېد، وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته، ستا نه پوه زیات شته، ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده، دا خو تا له خدای ډېر علم درکړی دی او ډېره پوهه یې ورکړې ده، بل څوک ستا نه زیات پوه شته؟ موسی علیه السلام ورته ویل نه، زه پوه یم. خبره یې ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي. امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد دی. نو چې پیغمبر استاد شو امت یې شاګردان شو، مونږ ته چې څومره دین ښولی دی مونږ ته چا ښولی دی؟ حضور پاک. نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوه په صحابو کې بل څوک و؟ نه. ټیک ده خبره. شاګرد دی، هغه استاد یوه، بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي، پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي؟ الله نه کوي، د چا شاګرد دی. نو خبرې ټیک ده، تاسو خو ما نه زده کړه کوئ، زه د خدای نه زده کړه کوم، تاسو زما شاګردان یې، زه ستاسو استاد یم. تاسو ته چې مسله پیښه شي ما نه به تپوس کوئ، کیدای شي ما سره جواب وي یا نه، خو که ما ته څه مسله پیښه شوه نو ما ته به اشکال نه پیښېږي، ما له به خدای فورا اطلاع رالیږي. نو خبره ټیک کړې وه، خو دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه دا د خدای نه خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکار و چې دی ویلي چې الله ته پته ده. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه، خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی، وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوه دی، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او ده ته پته ولګي چې پلارکي سره خو زما نه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ شي هغه ته زده کړي، یا پته ولګي چې پلانکي کتاب خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه علي خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهې. خب زما نه پوه شته؟ او شته دی. کوم ځای دی الله؟ زه ورپسې ځم، مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه به معلومو؟ نښه راته وښایه. ګوره اوس ټکي ټکي کې اوس الله ته محتاجه دی، ټکي ټکي کې شته او شته، دته پته نشته. کوم ځای به معلومومه؟ الله چې الله ته اوس وښایه. خو زه خدای ځان ته محتاج کوي، وی ځان سره یو کب والي او چې کوم ځای دا کب جمدی شو دقه ځای به دا ناست دی. یوشع ابن نون شاګرد و، هغه ته ویده چې ځو اشنا شاګرده ځو، او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته، زامبیل کې نور خوراک هم واچو او کب یې روید کړی کب یم پکې واچوه، او چې کومه لار ورته خدای ښولې و په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته، نو هلته یې ډډه وواله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاړه و هلته، او چې ډډه یې وواله دواړه اوده شو، شاګرد یې مخکې پاسېد راویښ شو. نو شاګرد یې ستړي و، نو تیله یې کولاو کړه، د هغې نه خوراک رالی. یوشع ابن نون چې تیله یې کولاو کړه سنکرې نه خوراک راله، هغه روید کړي کب په تیله نه ټوپ کړې او دریاب ته وغورځېد. هله موسی علیه السلام معجزه ده. الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سنګ ټوپ کړې او ورپرېوته، د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنج پکې جوړ شو، لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنج یې جوړ شي. حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا معجزه شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه، او په دریاب کې بیا یو غټ سورنج جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو، ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام. نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو، شاګرد نه یې خدای خبره یېره کړه. یېره او یاده د چا په لاس کې ده؟ اوس ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتلی، بعضې تاله درکړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه ووو چې بشیر جان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی، نو زموږ څه بولی شو؟ بشیر جانه تا له هم تسلي درکوو یار که نه، چې ته هم خفه نه شي.
لکه موږ د دنیا غوبل او کوشش او کوشش او کوشش او کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلې جنت کې پرته ده د ښځه دلته نشته کم ځای ده جنت کې به د انتظار کوي دې دې ولې لږ زر لاړ شي که نه او که نه زر دې ولې لاړ شي که نه هلته وله ما ساتلې د هغې له زر نه راځي د دنیا د قړی پسې منډې وی دا ده خو نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلي دي نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده پیغمبر مبارک نه باندې م خدای یېره راوستې ده په 2 رکاتو یې سلام وګرځو یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې لومبۍ زمانه وه او مونځ کې ګرځېدل هم جایز وو لومبۍ زمانه وه په 2 رکاتو یې سلام وګرځو یا ویې ګرځو یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاسېده انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله د خدای رسوله ير چې شو که مونځ کې کوتاهي راله مونځ کم شو نبی علیه السلام یې دواړه د دې شوې پوره یېره ده بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي صدقه ذوالیدین دا سړي ټیک وی وی او صاحب ټیک وی پوره یېره ده ورمخکې شو هغه 2 رکات یې وکړل او بیا سجده سهوه وکړله نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار قابل مونځ سره شوق عقلمند حافظه مضبوطه لیکن دا د یېره پرې راځي بعضې څیزونه خدای ځان سره ساتلي شاګرد نه خبره یېره شو چې موسی علیه السلام پاسې ده چې ځو کونټۍ او د ګوډې راواغېسته روان دي ځي خو دقه ځای پورې پرې ستړه نه وه راغلی اسې ډډه وواله دمه شو ستړې بعضې وخت په بندني راغلی اسې وله خوند ورکي یو ځای کې لږ ډډه مې ووالې بعضې وخت له خوب هم نه ورځي اسې بالغ ته ډډه ووایي یاره خوب هم نه راځي ستړی هم نه یم اسې به ډډه ووو لږ خوند به راله راکړي چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شوه روز مزه دې وکړه چې ښه شب مزه دې وکړه نو شاګرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هغه تیلی دې راوباسه لږ خوراک راکړه ستړي شو چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل اوهو استاد جي ما نه خو خبره یېره وه هغه مخکې چې تیږې ته م ډډه والې وه هغه کب خو ټوپ کړو دریاب ته پرېوته وما انسانیه الا الشیطان انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان نه خبره یېره کړه شیطان هم د دماغو کې پروتي انسان ته وسوسې چې بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصناک خو ډېر زیات دی یو څوک سره سړی زور قندار ته رسوي خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فرتد علی آثارهما قصصا وی او مقه ځای دی زه چې ځو زموږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس څنګه رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورن کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاست دی سپین څادر یې چولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیه السلام ودرېد وی السلام علیکم ورحمت الله سلام یې پرې واچو هغه سړی ورته څه وایي وی انا بارضک السلام دلته خو سلام څوک نه پېژني دا سلام هم څنګه واچوه بعضې خلک دغه حضرت خضر دی بعضې وی موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته دا دروغ خبره ده علم غیب د چا خاصیت دی په پټو غیب رازونو الله خبر دا بل چا نه ورکوي که ده سره علم غیب وي نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته تا ولې سلام واچو ولې دې تپوس کوي موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته تا څنګه سلام واچو څه سلام نه څه خبرې دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي او ورته وایي انا موسی زه موسی یم ګوره بیا نه پېژني که علم غیب و نو بیا خو به یې پېژندلی و که نه بیا نه پېژني اموسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی ګوره تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلی ورته تپوسونه ترې کوي
ته پسې راغلی یاره تا سره څه علم دی هغه دنه زده کول غواړم تا سره څه علم دی هغه دنه زده کول غواړم او ورته څه وایي ګوره بعضې سادهګان وایي د سره د غیب علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده او ورته څه وایي موسی ما له الله یو علم را کړی دی تا له نه یې در کړی او ته پرې نه پوهېږې ته هغې ته نه پوهېږې او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته په هغې زه نه پوهېږم یو علم خدای تا له در کړی دی ما سره نشته لا اعلمه په هغې زه نه پوهېږم یو علم ما سره دی هغې باندې ته نه پوهېږې ګوره پته ولګېده که نه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا ورته بیا ولې وایي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه پرې نه پوهېږم زه نه پوهېږم دا خدای هغه له یو خاص علم ورکړی و حضرت خضر له چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام له نو ورکړی دا کم علم دی دا د امور تکوینیه علم دی دې سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم و دا چې یو شی به لرې و د ده به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښو ټول نه بعضې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو او که یو شی به په زمانه کې لرې و کال پس 10 کاله پس به ښکاره کېده ده ته به خدای مخکې وښو ټول نه بعضې دا وله خدای یو علم ورکړی او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو دا د غیب نی دا یو علم د امور تکوینیه علم دی یو پویه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړې ده دا چاته د تجربې نه پته لګي ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه پې تېرېږم را تېرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی ګورې دا یو 15 ګنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعضې انسان ته د تجربې نه پته لګي بعضې انسان ته الله بله پویه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي خو د دې څیزونو د شریعت سره ورسره تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښیې وایي هغې ته ته صبر هم نشي کولی وایي کوم به ځه چې ځو روان شو اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد بیا څوک نه یادوي د دریاب په غاړه روان شو یو کشته را روانه وه کشته والا چې حضرت خضر وپېژند هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل هغه زر راله او کشته یې ورته خوا کې ودروده کوم خوا ځای مولانا صاحب پلانکي ځای ته ځو دا راوخېږه او بې پیسو یې بېکاری بوتلل د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي زم په پلین کوچ یا په سوزکي کې اکثر پیسې ترې وانخ زه چې ځو خیرات ترې بوځم دواړه وختل چې کشتۍ د دریاب منځته شوه حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواغېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتۍ نه یې غټه دړه جدا کړه موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څوک کړل خلقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا دا تخته وباسې خلک غرقې د خدای بنده اوس به اوبه راننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک او څه وایي خیراتي یې راوچت کړو مفتو کې راوچت کړو خیرا سره وکړل نو عمدت الی سفینتهم نو تا ول کشتۍ غرقې تا سره څوک خو کې ته ورسره بد کې او خلک هم غرقې چې دی ووایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کولی نه ویلی بس موسی علیه السلام پوه شو وی ښه زه بس د ټیک شوه بیا به دویم سوال نه کوم بیا به نه کوم چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوکلۍ راغشتې چې پکې په زور ورکمه او دا غاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي اوبه را دننه نشي حضرت خضر هغه تختم ته یې غورځول او څادر یې مخ خوا کړ دا خوا کړه اوبه ولې راځي یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو هغوی ته خو یو لوی ولي الله د زمانې ښکارېده
او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی، او محققین علما لیکي چې دا پیغمبر و. هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر و. ځکه وروستو په خپله وایي وما فعلت وان امري، دا مې په خپل اختیار نه دی کړی. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما، یو خاص علم مې ولا ورکړی دی. او هلته ماشوم وجني، نو ماشوم په الهام څوک نه وجني، الهام څه حجت نه دی، د خدای په امر به وجني. نو علما لیکي راجح همدا ده، محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشتۍ نه کوز یو ماشوم لوبې کولې. حضرت خضر ورغی او ماشوم یې د سر نه رونیو په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلپ شو، سر یې ورته مات کړ. پیغمبر له خدای طاقت ورکړي، خورې لوی طاقت چې سر یې مات کړ. موسی علیه السلام ورته ټوپ کړ، دا دې څه وکړل؟ اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. دا خو دې ډېر خطرناک کار وکړ. ماشوم دې بې ګناه ورکړه، د خدای بنده داسې کوې. ګوره ما تا ته نه وي چې ما سره صبر نه شي کولی. یاره بس وي داسې کار یو ځل مې پرېږده، نو که په درېیم ځل مې ووې نو بیا څه خپله خوښه ده. اوس موسی علیه السلام چې ورسره واده وکړه، بیا ولې په اعتراض کوي؟ د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري، نو پیغمبر به پې خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه. او که اعتراض یې پې ونه که، دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي، دا بیا د جواز دلیل ګرځي. که دې ده کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی، نو دا به یو مسله وه. تا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماتوه، د پردي سوزکي نه هم شیشه وباسه، د پردي موټر نه هم شیشه وباسه. ولې؟ ځکه هلته یو کس کار کړی دی، موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی، هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده، به دا د شریعت حکم دی که زم نه. هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا کې چل دی، وروستو را روانه ده خبره. نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر پې چپ پاتې شو، دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده. یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی. اوس په لاره تلل انطاکیه او ښار د هغې په خوا ورتېر شو. هلکه موږ مسافر یو، خدای مو بخښه ډوډۍ راوړئ. هغه د جهان شوم پاړکو، هغې ځای مړه موږ د الله د لوګي مړه شو، تاسو له موږ نه ډوډۍ غواړئ. بعضې شومانې ډوډۍ ورنه کړه. چې په لاره تلل یو دیوال پکې کوږ دی او قریب و چې را پروتې وی. حضرت موسی علیه السلام ودرېده او دیوال ته لاس علم کو، نیغ یې کړ، یو لاس سره یې مخامخ برابر کړ. موسی علیه السلام ورته دا دې څه کیل وکړه؟ مونږ هغوی مېلمستیا شوه، د چومپړق بچو نوړی ډوډۍ را نه کړه، اته دیوالونه وله جوړی. او چې دې جوړه نو ورسره به خبره کړې وه چې دا دله جوړه خو مونږ باندې ډوډۍ خو خورئ که نه، دا دې څه چل وکړو؟ هغه وی هذا فراق بیني و بیني، بس زما ستا نه کېږي. زه خو چې خپه خوځوب ته را باندې اعتراض کې، زه چې کار کوم نو ته یې دا دې څه چل وکړو؟ نو هر وخت زما ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي. دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي، کوم ځای سبق ویلی کېږي؟ دا نه کېږي، دا زما ستا جنجال. زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، دا نه کېږي استاد جي، بس کاکاجي نور زما ستا نه کېږي. موسی علیه السلام هم پوه شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه، دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې. نو خو زما خو یو سوپ کې کمال دی، خو دا خو زما استاد دی، خدای ودر رالیږلی م، نو ادب خو به کوم. یعنې هغه قبطي چې کله هغه روانې کو او موسی علیه السلام ورته سوک ورنیښ کو او صرف ادب یې ورکو، خو چې یو سوک یې ورکو بس هغه ډرون حمله وه، هغه په ځمکه پرېوته او خرخر ساتې ووته. سار له بل سره جګړه کوله، داسې کله موسی بل جګړه کوي، خو چې ور مخکې شو هغه بل وي چې پرون خو د یو بېغمه کړی، که ماله دې څوک راکړه خو ما هم بېغمه کې. ای موسی دا څه کې؟ دا نه جو زورور او بدماش جوړی، دا څه کې؟ عیاذا بالله. نو موسی علیه السلام د پیغمبر د 4,000 ځوانانو برابر طاقت، د عامو انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه، د 4,000 ځوانانو طاقت خدای پیغمبر لول. ورته یې ویې ودرېږه زه ته اوس خبرې وکړمه چې کومې کارونه مې وکړل تا ته ناشنا ښکاره شو. وایي دا کښتۍ دا د 10 مسکینانو وه، 15 روغ او 15 شلیان، دقه یو کښتۍ ده او په هغې مزدوري کوي. مخکې یو ظالم بادشاه اعلان کړی دی چې زما کښتو ته ضرورت دی او چې کومې روغې کښتۍ دي به حق سرکار ضبط نیسئ ضبط کوئ. دا کښتۍ په هغه بادشاه ور روانه ده، خلاصېدی خو ترې نه شي.
نو چې ورشي دا خو روغه کښتۍ ده نو ضبط به یې کیتې دا خواران به څه کوي نو ما وله عیبجنه کړه تخته مې ته وویسته چې د بادشاه کارداري دا وویني او وګوري وایي به چې دا خو سوری ده دا نه ضبط کوو بادشاه وایي روغه ضبط کوي نو دې غریبانانو ته به دا کښتۍ محفوظ پاتې شي ور اوس دا اوس زما هغه مقصد دلته راغی اوس څنګه چې ظاهر کې خو کښتۍ تختی ستل ښه نه دي ظاهر کې خو دا ښه شی نه دی خو دننه ورپسې څونه فلسفه پرته ده لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کښتۍ به دې مالکانو ته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خو کښتۍ دی ولا خرابه که یو تختی ستل ښه دي خو چې ټولې ورته بج شي یو تختی ستل ښه دي خو غونډه کښتۍ به ورته بج شي دقسې ظاهر کې به موږ ته یو کار ښه نه ښکاري اوهو زوی ناجوړه شو اوهو لور ناجوړه شو اوهو دا مصیبت وشو اوهو پیسې روکې شوې اوهو زوی مړ شو خو دننه به هغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زه ورته پې نه یو خبر دلته به څه وایو رضا بالقدر خدایه بس چې ته په څه راځي زه پې خوشحاله یم درته خپله قصه وکړم زما چې کله ښادي و واده باباجي زمونږ جمدې وکړو مونږ خو ډېر لوی انتظام کړی د ډېرو خلکو د میلمستیا انتظام هم کړی ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه بله دیګونه هم باندې کې ټول تورنګزو او میاره او ګیر چاپېره خلکو ته ډوډۍ ورکوله د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او ساس یاره زما به دماغ تیاره شوه بټیاري له ورلمه ما وی دا به څه چل کوو چې ته ترپالونه وړو هغه وی دا خو یو دیګ نه دی او نه شل دی او نه 50 دی دا په ترپالونو کوم ځای کېږي ای خدای دا به خدا خو ټول کلي ته میرو ته عمرځی تورنګ اوتمانځی دنیا خلق دی باباجي اوس هم خیرات بس کړو دا به څه کېږي نو زه په منډه رالمه زموږ باباجي ناست و سربیلن خان مولوي صاحب د نوي کلي او ورسره ناست او نور علما هم نو زه وارخطه وم ماته ولې دوا وکړه جي مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو دې خلکو سره څه کوو دې ډوډۍ سره بس باباجي زمونږ وخانده ما ته وی بچې الله پې خوشحاله چې دا باران کوي والله پې خوشحاله دی که خپه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشحاله وی چې خدای پې خوشحاله دی موږ هم پې خوشحاله دا هغه رضا بالقدر الله پې خوشحاله دی بس موږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو موږ هم پې خوشحاله یو بس دې کې دوام نه کوو یار په خدای یقین وکړه چې داسې رالمه یو 50 ساسکي وشو هغه ځای مونږ به چړقو راته وشو او باران بند شو وریځ لاړه ښه نور راوخت سبا ښه پردېدار پروګرام وشو یاره ما وی خدایه پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبر عجیبه ناشنی د خدای په رضا راضي شه باقي مدد به د الله کوي او که ته وایې نه خدای زه دې لیدې ما هغه بل خو مونځ نه کوي او زه خو کوم او زه دې راوپرځولم او زه دې ناجوړه کړم او زما بچي دې مړ کړو ما څه چل کړی دی خدایه نو په دې والله که ورسره وکړی شي خدای سره نه شي کولی مه خفه کوه الله چې کوم کار د الله په لاس کې دی په هغې راضي شه راضي تکن اغنى الناس اړه به دې خدای مستغني کړي او ته په خپل هم صبر شوې صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړم وروسته فلسفه ده ما ته یو شی ښه نه ښکاري الله ته به ښه ښکاري الله به زما خیر لټوي دې کې به زما خیر د دې کښتۍ والا خیر یې ولټو چې تختۍ ته وله جدا کړله ظاهر کې شر و بادشاه نه بچ شو چې په بادشاه کښتۍ ورله پولیس والا ولاړو دې خوا راوله کښتۍ والا یو به کتل چې کومه روغه وه دا به حق سرکار ضبط ځې کوزېږې چې کومه ناجوړه وه نقصاني وه ځې چې دی وکته نه خو جي تخته وتې ده هله دا خو نقصاني ده ځې کوې ځان نه مل هلک مې ولې مړ کړ د خدای په علم کې دا ماشوم کافر و چې دی کله لوی شي دی به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه نو ما ته الله حکم وکړو ملکه دا ماشوم او ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بده مور پلار به څونه جړا کړي او بیا علما لیکي چې د دغې ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه اوس بیا عقل دلته کار نه کوي ښه د زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخې تک تور شي د مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده ټیک ته په زوی نه سب راغی زوی وارث شو د خدای کار دی او لور بختور شی دی ډوډۍ پردی خوري دوا خپل مور او پلار
او ډېر زامن مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او د خپل بچی او واده کړي لور چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا د ما لوره شوه علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړو اوس هغه زوی خو که د وجلی خو ور الله ښه پوهېږي حسن تکرهو تا ته به یو شی بد ښکاري دی کې به خیر وي اجعل الله فیه خیرا کثیرا الله پکې خیر اچوي لوی خیر او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده که دا پرېوتې وې تربوران مې خزانه راغېستو په خپل منځ کې تقسیموله ما ته الله وې نیغ کوله ما فعلته عن امري الله وې نیغې کا نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې کا چې دا کله بالغان شي بیا به له خدای راوغورځوي خپله خزانه به بس په دې وجه مې کړې یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي ګوره پیغمبر ته هم د دې هغه ته هم نشته هم تمنا کوي امید لري او که تا ته شر ښکاري اوهو دا خو نه شو دوی بیمار شو دوی بړ شو مال لال خزانه روکه شوه ناجوړه شم پلار ناجوړه شو زه خو مونځ کوم دا تکلیف ولې ورسېد دا مصیبت ولې ورسېده نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی خیر نه ته نه خبر تا ته د هغه خیر پته نه لګي الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي لیکن پړه کې به څه الله بس چې ته پې خوشحاله ځه او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوم که نه ښه د دنیا لږ ژوند دې تېر به شي زما وروڼو اصل بنیاد یو بل شی دی دا دنیا موږ په دې وجود کې دونه را دننه کړې ده چې اوس جدا کېږي موږ ورپسې خفه کېږي حالانکه دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به نه را دننه کې باروبار به ساتئ او که په اوبو کې دننئ نو دا سمه ده خو چې بعضې راوویسته او د نورونو والا ټک ټک اوبه چوي ختمه به شي د اوبو کې خوشحالي کیسته ژوند دی د اوبو سره دی بار خرابېږي د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي خو د اوبه به باروبار نواله به پکې دا وي او که د اوبه پکې دننه رالی وایه که نه کیستی به غرقېږي که به نه غرقېږي نو دغه اوبو نه بغیر د کیستی ګزاره نه کېږي لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروباري او که دننه رالی د کیستی تبی دغه رنګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي خو دا به باروبار ساتو که دا هم دې وجود ته را دننه کړل تبی ده کب دی خوړه که نه نو اوبه به سکې نو زمونږ یو مولي صاحب دی هغوی د دې کب په ژوند هم بې د اوبو نه ګزاره نه کېږي او په مرګ هم بې د اوبو نه کېږي دی چې همدې دی هم د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي او چې مړ شو نو هم یې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي هلته واوره به ورته ایږدی هلته به ورته واوره ایږدی او چې دې وخوړه نو سکه به سکه ژوند او مرګ کې اوبه غواړي لیکن تاسو د کبانو والا نه تپوس وکړئ د دې کب چې یو ساس کې اوبه هم تېرې شوې دې مري چې کبان یې مړه شو هغه په یو ګاونډي باندې دعوا وکړه دا تا ورته دار وچولي نو مې ګلی وواله وایي نه دا خو د کبانو ماهرین هم بیا راوغوښتل هغې وی چې دا کب کله ګلی وشي دا کب پې ګمان کوي چې دا څه ښه شی دی خدایا په ژوند او مرګ بغیر دا اوبو نه ګزاره نه کېږي خو که خېټې ته اوبه لاړئ تباه دقه رنګې د دنیا نه بغیر زموږ ژوند ګران دی نه د بچي نه بغیر تېرېږي نه د مال نه د عزت نه دا زموږ ژوند دی نه د روغ صحت نه خو دا به باروبار ساتي دننه به نه کې باروبار دی او دننه لال نو بس وایه خدای ته پې خفګان وي دا نه چې ته رسول الله مبارک ژړلی دی په دوی باندې خو زړه صابره کا بس خدای ته پې راضي زه راضي خو چې کله دې وجود ته دننه کړه او دننه لاړ نو بیا صبر نه شي کولی چې کوم شی د له خدای عمرونه تقسیم کړي دي تعلیم پکې حصه درکړه خدای مال تقسیم کړی دی تعلیم حصه درکړه خدای زامن تقسیم کړي دي تعلیم حصه درکړه خدای عزت تقسیم کړی دی بندګانو کې تعلیم حصه درکړه خدای کارخانې تقسیم کړي دي تعلیم پکې وپټېنه درکړه خدای ځمکې تقسیم کړي دي تعلیم پکې درکړه خدای مسلمانی تقسیم تعلیم پکې د اسلام یو حصه درکړه بس په دې راضي شه نو چې ته راضي شي نو خدای به دې مستغني شي او فطري تقاضا هم دا ده چې ستا په زړه کې خود به خود په خپله غنا راشي بې پروا به
د کړو مصیبت نه بخلاق او کنه سوچونه کې او فکرونه کې ټینشن ګولې بخوري